تابنا لرم دبیلتانا هجران دیو خورم پزڑا تابنا لرم دبیلتانا هجران دیو خورم پزڑا ټولش پامی باسی لخوب ستایا دونا کړی وانتو د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. په نننۍ ویډیو کې د دې په ځای چې پرمختیایي خبرونه درته ولرو په ډیر تاسف درته یو بد خبر لرو. د افغانستان جید عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو نامرده ځانمرګي برید کې په خپله مدرسه کې شهید شوی ده. انا لله و انا الیه راجعون. شیخ رحیم الله حقانی چې له اره د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی و. شیخ صاحب د اسلامي نظام د استحکام او قایمېدو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. څو کاله یې په بند کې تیر کړل. یو ځل ډرون حمله پرې وشوه، له هغې څخه هم بچ ووت. د دوهم ځل لپاره یې په مدرسه کې د درس په جریان کې بم ورته کېښودل شو، له بم څخه هم ژوندی راووت. او دا د دریم ځل لپاره د یو نامرده ځانمرګي لخوا په خپله مدرسه کې په شهادت ورسېدل. په موږ به خدای څه رحم وکړي. له خدای جل جلاله څخه د رحم امید لرو، خو کارونه مو د رحم نه دي. خپل علما په خپل لاسو شهیدان کوو. الله تعالی خو وایي چا چې یو مؤمن ووژه داسې ده لکه ټول مؤمنان یې چې وژلي وي. د فتح په راتلو سره شیخ صاحب په کابل کې ځان ته خپله درسګاه جوړه کړله. دا بعضې ملګري زموږ وایي چې شاګردانو ته درسونه ورکول. ځینو ملګرو په لایف ډول په دغه فیسبوک پاڼه کې دغه ویډیو به دا هېڅکله هم په دې فیسبوک پاڼه د بیرتون زور نه خبر نوم اوستری خبر شوم چې له یاره جدا شوم. تقدیر هېڅکله هم په تدبیر سره نه بدلیږي. شیخ صاحب خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړ. دا ژوند ضرور یو ورځ ختمیږي. هر څوک وي هغه به یو ورځ مري، خو غوره مرګ د شهادت مرګ ده. شیخ صاحب ته د رب هغه دنیا ښکلې او جنت الفردوس په نصیب کړي. شیخ صاحب د خپل دین د دفاع لپاره زرګونه شاګردان وروزل. شیخ صاحب ځوانان دې ته بلل تر څو د نوي اسلامي نظام کلک ملاتړ وشي. شیخ رحیم الله حقانی له هغو لومړنیو عالمانو څخه و چې د نجونو د ښوونځیو په اړه یې غږ اوچت کړ. شیخ صاحب په صراحت سره وویل چې تعلیم په نر او ښځه فرض ده. که څه هم شیخ صاحب موږ سره په ژوندۍ بڼه نشته، خو د هغه ټول درسونه ثبت شوي دي او د هغه ټول درسونه شته ده. د شیخ رحیم الله حقانی ټول درسونه د هیواد د راتلونکو طالبانو لپاره یوه علمي لارښود ده. موږ به انشاءالله دغه درسونه په منظم ډول راټول او په یو نوي چینل کې به یې شریک کړو تر څو راتلونکي کې ترې هیوادوال او طالبان مستفید سي. شیخ صاحب ته دغه درسونه صدقه جاریه وګرځېږي. تا خو ویل چې یو څو ورځې تېروم راځم، چې لاندې بیا مې بیخي ونه لیدې. دا کتابونه امانت در سره ږدم راځم، چې لاندې بیا مې بیخي ونه لیدې. تا خو ویل چې یو څو ورځې تېروم راځم، چې لاندې بیا مې بیخي ونه لیدې. دا کتابونه امانت در سره ږدم راځم، چې لاندې بیا مې بیخي ونه لیدې. تا ویل حسینه خفه شیرانه پام کوم پلار او مور مې نه کړې خبر. دغه باقي درس ورته ته ووایه ګوره وړوکی ورور مې نه کړې خبر.
دغه باقي در صورت ته وای ګور وړکه ګور مې خبر خیال سات دا بستر در تپریدم رازم چلاړې دمې بخوان لیدې خیال سات دا بستر در تپریدم رازم چلاړې دمې بخوان لیدې تا خو چې څورځې تیروم رازم چلاړې دمې بخوان لیدې دا کتابونه امانت در سره ږدم رازم چلاړې دمې بخوان لیدې ستا کتابونه مې ساتلې درته شهید یار تراز دې او کنا استاد دې هم کوي بار بار پښتنه اے ګل نگار تراز دې او کنا استاد دې هم کوي بار بار پښتنه اے ګل نگار تراز دې او کنا اوس دې پښتنه لملګرو نه کوم رازم چلاړې دمې بخوان لیدې اوس دې پښتنه لملګرو نه کوم رازم چلاړې دمې بخوان لیدې تا خو ویل چې څو ورځې تېروم رازم چلاړې دمې بخوان لیدې دا کتابونه امانت در سره ږدم رازم چلاړې دمې بخوان لیدې تا خو ویل چې زه په پټه ځمه انټي والا را باندې ما خبره وه اوس خو ټول کلی شو خبر در باندې تا ویل خپلوان را باندې ما خبره وه اوس خو ټول کلی شو خبر در باندې تا ویل خپلوان را باندې ما خبره وه اوس د خړ پړ مزار ته اوښکې تویوم رازم چلاړې بیا مې بخوان لیدې اوس د خړ پړ مزار ته اوښکې تویوم رازم چلاړې بیا مې بخوان لیدې تا خو ویل چې څو ورځې تېروم